السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. نن مې درته د حقیقي مینې په اړه جالب داستان راوړی. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یو ځوان د پاچا په لور مین شو او د لاسته راوړلو لپاره یې ورسره هیڅ لاره چاره نه وه او ځوان ډیر بې صبره و. د کلي یو پوه سړی چې د پاچا نږدې دوست و، یوه ورځ یې دا مین ځوان ولیده. ډیر ساده او اخلاص والا ورته معلوم شو. دې ځوان ته یې وویل چې د پاچا اخلاصمن خلک ډیر خوښیږي. که پوه شي چې تا کې اخلاص شته نو خپله به ستا خواته راشي. دې خبرې سره هلک د دروغو عبادت شروع کړ او الله پاک ته په عذر او زاره یو شو. د دې عبادت سره په ځوان کې د اخلاص نښې ښکاره شوې. یوه ورځ پاچا د دې ځوان له کوره تېرېده چې ځوان یې په عبادت ولیده. ورته یې وویل چې راشه او زما د لور غوښتنه وکړه. ځوان د پاچا نه د مشورې لپاره وخت وغوښت. پاچا هم ورته موقع ورکړه. څنګه چې پاچا له کوره ووت، ځوان سمدستي د خپل کور سامان آلات راټول کړل او یو نامعلوم ځای ته لاړ. خلک حیران شول چې تر اوسه څومره بې صبره و چې د پاچا لور لاسته راوړي، اوس یې کلی پرېښود. خلک د ځوان په لټه کې شول. د ډیر وخت وروسته یې پیدا کړ او د کلي د پرېښودو علت یې ترې وپوښت. ځوان وویل چې ما د دروغ عبادت باندې د وخت پاچا خپل کور ته راوست، نو ولې حقیقي عبادت نه کوم چې د ټولې نړۍ پاچا په خپل کور کې ووینم. نو درنو لیدونکو، موږ او تاسو هم باید حقیقي عبادت وکړو ترڅو الله جل جلاله رضا لاسته راوړو او په خپلو کورونو کې د برکت او رحمت نښې ووینو.